زه دومره ووایم د تا د خبرې په اړه د سیاسي اړخ نه یې درته تشریح کړم. که چېرته مونږ ووایو چې آیا مونږ په افغانستان کې امریکا ته ماته ورکړې که نه ده ورکړې، پرته د شکه ماته ورکړې ده او ښه صحیح مو ماته ورکړې. دوه خبرې دي، دوه دلیله درته وایم که درته د قبول وړ نه وه بیا ستا خبره هم صحیح ده. اول دلیل دا دی چې مثلا که چېرته ته ووایې ته دوه لارې ولرې چې وټاکې. یوه لاره دا یي چې ووایې چې زه وشرمېدم، یوه لاره دا یي چې ووایې چې دښمن دې وشرمېده یا دښمن مې وشرمېده. نو کومه لاره بهتره ده؟ مطلب که شرمېدلی اوسې ته به وایې چې دښمن مې وشرمېده. هوښیار انسان خو دا کوي. او کمکل انسان دا دی چې مثلا که خپل هم شرمېدلی که نه یې شرمېدلی بس وایي چې نه 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 بالکل زه شرمېدلی یم. زه وایم هیڅ انسان باید ونه مني چې دا شرمېدلی دی. عقل دا ښیي. مثلا تا هم غلا کړې. یو مثال یې درکړم. په مسجد کې اودس ماتېږي د یو چا. اوس هغه سړی وایي چې د ما اودس مات شو. وایي نه نه ما نه دی مات، دا د ملا صاحب مات شوی دی اودس. سو دا کامن سنس باید تاسو ومنئ چې تاسو خپل ملت باید ذلیله نه کوئ. تاسو د 45 میلیونه ولس اړوند غږیږئ. کله چې وایي چې مونږ امریکا ته ماته نه ده ورکړې په خپله ووته، معنا دا چې تاسو غلامان وئ، درنه استفاده وکړه لاړه. لکه خواجه غار چې ویلي چې امریکا موږ نه د توش پیپر په توګه استفاده وکړه. ستاسو سیاست باید د خواجه آصف غوندې کمزوری سیاست نه وي. تاسو باید 45 میلیونه خلکو ته او په دې 45 میلیونه کې په لکاو هغه ځوانانو ته چې شهدا دي هغوی خپلې وینې تویې کړي په دې لاره کې د دوی وینو سره خیانت ونه کوي. پس زه فکر کوم چې موږ د افغانستان نه زه فکر کوم چې موږ د پاکستان نه د امریکا نه ازادي واخیسته، موږ د پاکستان په خلاف هم مبارزه وکړه. دومه خبره چې زه غواړم وکړم چې ډېره زیاته مهمه خبره ده او دا ځکه مهمه ده چې تاسو په ټوله کې سترو امپراتوریو ته داسې ماته نشئ ورکوی چې د هغې سره فیزیکي یا نظامي زور ووهئ. داسې ماته چاته نشئ ورکوی. تاسو به څه رقم ماته ورکوئ؟ هغو ته به سردرد جوړوئ په چریکي جګړې باندې. امریکا ماته ځکه وخوړله چې په افغانستان کې مصرف ډېر و ګټه یې کمه وه. هر هغه هیواد چې کوچنی هیواد او غواړي یو ستر هیواد ته ماته ورکړي، هغوی مجبوره نه دي چې په مکمل شکل د هغو سره د ټانګ و توپ په اساس جنګ وکړي او ترې وګټي. ایران اوس د امریکا سره مبارزه کوي. ایران مجبوره نه دی چې که امریکا په اتومي سلاح ورکړي دا وایي چې زه باید اتوم ولرم عین جواب ورکړم. نه، امریکا درنې بمبارۍ کوي. ایران چې شی کوي په اقتصاد کې تغییر راولي، د تیلو قیمتي رامنځته کوي. د تیلو د قیمتۍ له امله چې شی کېږي د امریکا عام ولس په تنګ راځي. کله چې د امریکا عام ولس په تنګ راغی بیا خبره څه شی ده؟ خبره دا ده چې د امریکا عام خلک په ټرمپ فشار راوړي او ټرمپ مجبوره کېږي چې هغه جګړه پای ته ورسیږي. پس آیا ایران جګړه وګټله که نه؟ بالکل یې وګټله. یا یوکراین ته وګورئ، د روسیې سره چې کومه جګړه کوي. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، حمزه پورته راوله. ښه دي ټوله مسیجونه کوي. ولې؟ هغه ستا په کار دی. لکه زه غواړم حمزه ماته دا ووایي کورنیو مسایلو اړوند ورسره نه غږېږم. که چېرته تاسو ته ووایي چې غواړي په څه وغږېږي، وروسته د هغې به یې موږ تایید کړو، بیا به یې راپورته کړو ورسره به وغږېږو. اوس آیا روسیې ته یوکراین ماته ورکوی ولې ته نه پورته کوې؟ ولې نه پورته کوې؟ ځکه ما مخکې وویلې، زما دریځ معلوم دی. ما مخکې وویلې چې زه د افغانستان کورنۍ چارې د افغانانو سره مخ ته وړم. مثلا زما ډاکټر صاحب زه یو خبره کوم باجزم دلته دی وایي چې دی راپورته که زه وایم لکه په څه شي غږېږي موږ سره؟ آیا د افغانستان اړوند غږېږي؟ خیر دی څه شی وبخښئ خور کوي؟ دلته ډېر خلک وایي چې راپورته یې که. لکه دلیل څوک غواړي وایي؟ ستاسو دلیل وایي. دلته مسجونه افغانان زموږ خپل افغانان چې مسجونه کوي دی راپورته که. اوکې زه یو ځل خپل مثال ورکړم خور کوي بیا غږېږم وبخښئ. سو آیا یوکراین کولی شي روسیې ته ماته ورکړي؟ ماته نشي ورکوی. سو یوکراین څه کوي؟ کوشش کوي چې د روسیې اقتصادي ماته ورکړي روسیې ته، د روسیې باندې بندیزونه ولګوي، د اروپا نه چې د سلاګانې واخلي تر څو د روسیې سترې سلاګانې له منځه یوسي. بنان کله چې په سیاست کې تاسو وایئ چې آیا افغانانو امریکا ته ماته ورکړه، بالکل یې ماته ورکړې د سیاسي اړخ نه. او دا خبره ټرمپ کوي. ټرمپ وایي چې موږ په افغانستان کې بې شرمه یا شرمناکه ماته وخوړله. نو زه وایم دا هم ظلم دی که نه چې ستا دښمن ووایي چې زه شرمېدلی یم او ته کلک شله اوسې چې نه زه شرمېدلی یم. انشاءالله چې پوښتنه جواب شوي. افلاطون رور ستا نظر اورم، نوبت ستا دی. که مې اشتباه نه یې کړي مهرباني صاحب. هلو، سلامونه او نیکې هیلې ډاکټر صاحب تاسو ته او مېلمنو ته.
مننه. اول خو وروره دغه بحث چې جزمین خور ویلې ښه چې حمزه رو راپورته که موږ په ډېر احترام سره دا ورته وایو چې په نوبت سره د خپل نوبت کې دې ولرېږي هر څه چې وایي زه پوهېږم ته خپله هوښیار سړی ښه صحیح جواب یې ورکوی سي. نه دومره زه دا فکر کوم لنډ دغې برخه کې وایم افلاطون رور، زه د جان جسمین خور سره په نوبت کې بیا خبرې کوم شاید قناعت ورکم. زه یو ځل بیا هم دا وایم چې که چیرته مونږ ورونه وو او یا کورنۍ موضوع مثلا په کور کې مونږ مشکل ولرو وړه نه یې زموږ او د سړک د سر یو سړی ټک ټک وکړي چې ته دا دروازه خلاصه کړې تا د کورنۍ مشکل اړوند زه هم غږېږم، نو تاسو ورته دروازه نه خلاصوئ. زه بیا هم وایم که چیرته تاسو یو ګلخان ته اجازه ورکوئ په خپل پلیټفارم کې چې د افغانستان د کورنیو چارو اړوند وغږیږي، تاسو 45 میلیونه افغانانو ته توهین کوئ، تاسو شهداو ته توهین کوئ، تاسو خپل مقدس خاورې ته توهین کوئ. زه د ګلخان سره یوازې په پښتونخوا غږیدی شم، دننه په افغانستان زه ورسره ځکه نشم غږیدی چې تر اوسه د افغانستان پاسپورټ نه لري. مهرباني افلاطون رور. ښه او په ادامه د تا د خبرو ښه ډاکټر خپله د حمزه ګوره ډېرې فلسفي ډېرې ډیپ خبرې کوي، اما کله چې راسي د پاکستان استخباراتي سیاست ته د پاکستان ډیپلوماسي ته ځان دونه یو ساده پټان جوړ کی، دونه ساده ګل ځان جوړ کی چې ته وایې چې په هیڅ دی خبر نه ده، نو دا له دې نه معلومیږي چې له کوم ځای نه پیچکاري کیږي دا سړی. دا یو خبره په ټول احترام سره. دومره خبر منګه په پاکستان کې وخت تیر کړی ښه دې خبرې ته هیڅ چا یاداوري نه ده کړې او دا هم په پام کې ونیسئ. پولیس د پاکستان او جمع عام خلک چې کله افغانۍ ودروي هیڅ کله دوی نه ورته وایي چې افغانۍ پوهېږې څه ورته وایي وایي کابله یې پام دی ده. دلته دا ډیره د خلکو مغز کې ورکوي چې دغه حتی چې اخواته د ډیورن د ختم خلک ځان افغانۍ مني هغوی سره یوه لقۍ چې کوي دا خلک چې که څوک ځان ته افغانۍ وایي درته هغو مغز ته دا ورکوي چې د افغانۍ هم نه ده د سواد کچه خو تا ته معلومه ده بدبختانه. نو هیڅ کله ګوره په ټولې دنیا کې د خلکو هویت پوښتنه کیږي. اوس پاکستاني ته هیڅ وخت موږ نسو ویلی چې ته اسلام آباده یې یا امریکایي ته ویلی سي چې ته واشنګټنه یې. نو دا خبره ډیره په دوی د هر کار په د 40-50 کالو کې ډیر په پلان سره ده، هر خبر په پلان سره کیږي، هر کار په پلان سره کیږي. راغلو دومره خبرې ته د منظور پښتین ز خپل په امریکا کې ژوند کوم وای منه منګه ډیر احترام ورته لرو په دې چې ډیر خلک ورپسې دي، اما د مبارزې ز خپل په دې ګروپ کې ما واتساپ ګروپو کې ما ور سره بایکاټ بعد له ګیلمان وزیر د جنازې نه بعد چې دوی چې شای عملی ونه کړ حتی منګه ویلې خنې دي ډونیشن مرته وک پیسې ما چولې چې زری موټر اخلیو چې منظور صاحب څخه خطر ده نه خطر سوا نه چای وسو دا اس کې پیچې ور دی نو دا یو شعر به زه څه کوم د سری خولۍ نه چې دا غسو د جمهوریت وخت کې سو جمهوریت تباسو خو د سری خولۍ چای ونه کړ. دا ګوره خپل پاچا خان صاحب ته هم په کمال د احترام دا زه نه وایم چې چا نیت به څنګه وي، مهمه دا ده چې موږ ته څونه ضرر راورسېده لکه تا چې مخکې ډېر ښه د ما د زړه خبرې دې کولې چې په خولې څه نه کېږي که چې شی وایي پرون بله ورځ یې تا له خاورې نه کونړ اویا راکېټه وویشتل سو نو ته چې اسکې پیچې ور دی یې ورته وایې خو ورجیک څه ورته وایي ولې که ته ورته وایې چې دا د ما رور ده خو ما رور چې څوک ولي خو زه ځان پې مړ کوم هغه رور مې زه ترې بچ کوم نو ته چې غلی ورته ولاړې او ته ورته وایې چې ښه ولی او بعد لغې بیا یو څو احساساتي لځلي دوی له خولې نه دغه د پی ټي ایم له خولې نه موږ اورېدلي چې کله وایي چې لرو بر یو افغان ده کله وایي چې نه موږ د افغانستان لپاره نه موږ د پښتونخوا لپاره هغه کېږو دوی دا خپله شعار معلوم نه ده. کور ودان جان سلامت اوسې الله دې اجر درکړي. یو ځل بیا کوم ملګري چې راځي زه غواړم لنډ بحث وکړئ آن ټو د پوینټ بحث وکړئ. نن ما 2 هدفه لرل. لومړی هدف مې دا و چې تاسو یوه ډله خلک په ټیک ټاک کې ګورئ کومه ډله خلک چې دننه په افغانستان کې جګړه غواړي ځکه دوی د جګړې دلالان دي کوم ته چې په سیاست کې ور ډاګس وایي یا د جګړې سپیان. د جګړې سپیان چاته وایي کله چې په افغانستان کې جګړه شروع شي دوی به بیرته د دې جګړې دپاره د سلاو اکمالات کوي
د ټانګونو اکمالات به کوي، د تیلو اکمالات به کوي او دوی په دې تجارت کې په لکاو ډالر لاسته راوړي. نو دوی دی افغانان اما دلال افغانان دي کوم چې غواړي په افغانستان کې جګړه شي تر څو بیا ډالر لاسته راوړي. دا افغانان کوشش کوي چې ګلخانان لایف ته راولي تر څو پښتانه په ډلو وویشي، جمهوریت په نوم، د طالب په نوم، د بیرغ په نوم، د عسکر په نوم. اوس کله چې افغانان په ډلو ویشل کیږي جنگ ته زمینه برابریږي. یوه خبره مې دا وه، دومره خبره مې دا وه چې تاسو په افغانستان کې کورنی سیاست لرئ او بهرنی سیاست لرئ. که چیرته تاسو په خپل کورني سیاست کې ګل خان ته ځای ورکوئ دا ستاسو 45 میلیونه افغانانو ته توهین او ستاسو شهداو ته او ستا ځان ته توهین دی. دا داسې دی لکه زموږ مورکۍ چې مریضه وي او موږ د سړک د سر سړی راولو ورته وایو چې راشه چک که زموږ مورکۍ مریضه ده. دا بده ده. تاسو به د ګل خان سره یوازې مقایسوي بحث کوئ. ګل خان ته به وایئ چې دننه په پښتونخوا کې څه روان دي ځکه زموږ مسلم حق دی په پښتونخوا. او که ګل خان وایي چې زه افغان یم ورته به وایي چې تذکره او پاسپورت د افغانستان واخله. اوس وګورئ کله چې تاسو سیاست کې کورنی او بهرنی سیاست وپېژنئ بیا به ګل خان تاسو ته لایف کې لاندې ناسي او بیا به درته وایي ما راجي که ته به ورته وایي چې ورور مشخص کړه زه خو تا سره د خپل افغانستان کوم چې زما کورنۍ مسله ده په دې در سره نه غږېږم، په دې در سره بحث نه لرم. یوازې کښېنه ما نه یې واوره، د ما نه یې زده کړه چې افغانیت یعنې څه. ځکه زه افغان یم ته ګل خان یې، تا سره د پاکستان پاسپورت دی، زه د افغانستان پاسپورت لرم. اما که چیرته وایي نه زه په بهرنۍ خبره غږېږم، په پښتونخوا غږېږم، مقایسوي سیاست کوم، بیا د یو بهرني سیاستمدار په توګه د الله راواله زه در سره کښېنم بحث در سره کوم. ډاکټر صاحب دا راځي که موږ سره په پاکستان غږېږو دا راپورته که د سره باید زه خپل نیوکه پر لرم یو څه شیان یې ویلي دي خو دا باید دلته راپورته سي. په نوبت کې دی فقط زه غواړم دا ووایم چې نن تا اصلي نوم څه شتی؟ زه غواړم چې تا په نامه باندې یاد کړم خورجان. وبخښئ وروسته انجونو وروسته لطفا نوبت د ډاکټر صاحب دی. یو شی زه درته وایم زه بخښنه غواړم زما په بحث کې داسې نه ده چې ګډوله بحث وکړو. ډاکټر صاحب ته وخت ورکوو، لنډ خپل نظر ورکوي، هغه سره خدای پاماني کوو، جاسمین ته وخت ورکوو. که چېرته کوم څوک داسې یو څه لري چې وایي چې زه بحث موږ اجازه راکړئ چې موږ خبرې وکړو. نوبت دې راشي ډاکټر صاحب مهرباني. ډاکټر صاحب سلامونه، نیکې هیلې احترامات ټولو ته. علیکم السلام. ډاکټر صاحب وبخښئ یو بخښنه غواړم، لنډ یو شی وایم. زه ځم لږ اوبه راوړم ځکه پرته د اوبو زما ژوند نه کېږي. تر هغې وخته پورې ویاندویي او عدالت جسمین ته ورکوم. د ډاکټر صاحب نوبت دی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړه زه یو دوه بوتله اوبه رااخلم راځم. آفرین ډاکټر صاحب ما ماډیټره که دا جاسمین مډریټور که پلیز ډاکټر صاحب. اوکې زه ډېر باوري انسان یم په سترګو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. مننه ډاکټر صاحب. دا زما شریکه ماډیټره که دا لاندې چې ناسته ده دغه حمزه راپورته که زه پر تا به راوکړه ټوکې در سره وکړم ښه داسې نه شي چې زه لاړ شم تاسو خپل منځي جګړې شروع کړئ. دغه زما شریکه ماډیټره که دا لاندې خیر دی د هغې په اړه غږېږو وروسته. ډاکټر صاحب مهرباني ستا نوبت دی، الله دې راوله. مننه قربان، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب که زما خبرې ته اورې زه د یو سوال دپاره درته راختلی یم. زه د کوزې پښتونخوا نه تعلق لرم، بیا د وزیرستان د سیمې نه یم. که چېرته تا ته د کوزې پښتونخوا کوم ځوان راځي، که حمزه ورور وي که بل ځوان وي، باید هغه سره ته په خپلې خبرې په خپل پولیټکس باندې خبرې وکړې. یعنې هغې تو سره په سیاست باندې خبرې کوي، په سیاست ورسره خبرې وکړې. هغه ته سره په عزت باندې خبرې کوي، په عزت باندې خبرې ورسره وکړم. ګوره دلته ته حمزه راشي هغه ته سره په سیاست باندې خبرې کوي، په طالب باندې خبرې در سره کوي، په ملي اردو باندې خبرې در سره کوي، د پاکستان په فوج در سره خبرې کوي. هغه ته سره چرته هم د کور په عزت باندې خبرې نه کوي چې ستاسو زنانه دا کار کوي یا ستاسو زنانه سره طالب دا کار کوي یا ستاسو زنانه سره ملي اردو دا کار کوي. لکه څرنګه چې ګایز ته حمزه ته پیغور ورکړه دلته چې ستاسو زنانه سره د پاکستان فوج داسې کار کوي، نو باید د دې خبرې نه ته پرهیز وکړي. ځکه چې ځان سره د ډاکټر نوم لیکلی د ډاکټر ډېر هاټ شخصیت لري، هغې په وجه سره هم موږ ته ریسپیکټ لري. د هغې خبرې ته زه درته راختلی وم، باید زه زیات ټایم نه اخلم، خو د دې خبرې باندې ته ډېر هاور فکر وکړ ورنوي. ډېر زړه دې خالي که یو دقه پاکستان بیرغ دې ځان سره پورته کړی د دلته مړه از افغانانو ته توهین مه کوه، سمه ده. او بیا چې پاکستان بیرغ دې پورته کړی په پښتو مه غږېږه. جاسمین وبخښئ یو شی زه وایم، یو څه زه وایم جاسمین او بیبس، واقعا سخته ده چې
بندر کې د نجونې او په هغې بندر کې د جنجال ونه شي. اما نن زه یو دا څه وایي وایم. قربان جسم چې ولاړې ما ډېره حوصله وکړه اورې خیر دی زه بخښنه غواړم هر څه چې وشوه. ډاکټر صاحب مهرباني نظر دی اورم لنډې راته ووایه دغه ټول د دې بوتل د لاسه مننه قربان ټول د اوبو د لاسه ګناه د اوبو ده. مهرباني ډاکټر صاحب. ډاکټر شکیب صاحب ګوره چې کله تا د کوزه پښتونخوا کوم پښتون راځي تا سره په سیاست باندې خبرې کوي یا تا سره په طالب باندې خبرې کوي یا تا سره د پاکستان په فوج باندې خبرې کوي یا تا سره په ملي بوردو باندې خبرې کوي. ګوره هغه سره ته په هغه خبرې باندې خبرې وکې کنه. کچرته تا سره په انجلۍ باندې خبرې کوي په جنکو باندې خبرې کوي په مکتب باندې خبرې کوي هغه خبرې سره ته په هغه خبرې باندې جواب ورکوي. تا سره سحر وختي مال زه درته ناسم ستاسو لایف ته کنه زه لایف ته زم هم نه اکثر خو کله کله ستاسو لایف ته کینم ځکه زده کړه درنه کوم. زه په پولیټکس باندې زیات نه پوهېږم خو دومره پوهېږم په عزت په ابرو باندې پوهېږم چې کله ته د کوزه پښتونخوا کوم ځوان راځي هغه ستاسو خبرې باندې خبرې کوي کنه باید په هغه خبرې باندې ته خبره ورسره وکړي. ته ورته داسې نه وایي چې ستاسو انجلۍ سره یا ستاسو جنکو سره یا ستاسو زنانه سره پاکستان فوج داسې کار کوي یا داسې حالتې کوي. نو ګوره ورور مې د حق اوس پښتون ډاکټر صاحب زه هم نظر یم در سره وبخښئ ستاسو غږ انعکاس کوي. زه مجبور یم چې غږ دې بند کړم ګر چې زما بدې راځي د یو چا غږ بند کړم اما غږ دې انعکاس کوو. ډاکټر صاحب ما زه غواړم یو پوښتنه تاسو نه وکړم. تاسو فکر کوم آف شوئ اما زه باید یو شی درته ووایم او دا زما اصلي دایه ده. زه وایم کله چې یو پاکستانی راځي کوم چې د پاکستان پاسپورت لري یا په خیبر پښتونخوا کې یو پښتون راځي او ما ته وایي چې زه په خیبر پښتونخوا کې اوسېږم زما د ټکس پیسې مرتد منیر ته ځي کوم چې زما دښمن دی او زه غواړم تا ته وایم چې په افغانستان کې مکتبونه ولې خلاص نه دي. نو که زه بې عقله انسان اوسم که زه د خپل ملت په عزت باندې پوه نه شم زه دفتن هغه ته شروع کوم چې والا مکتبونه ځکه خلاص نه دي چې طالب دی او چې دا دی او چې بستان دی. که زه شارپ او هوښیار انسان اوسم او د خپل ولس په قدر پوه شم زه ته وایم چې لالا مې ته زما مکتبونه پرېږده ته دې د خپل هویت پوښتنه وکړه. ته تر اوسه پورې هویت نه لري تا خپله خاوره خرڅه کړې خاوره د مور حیثیت لري. نو یو انسان فرض وکړه یو ډم انسان راځي تا ته وایي چې مونځ دې غلط کړ نو تا هغه ته وایي چې لالا ته خو خپله ډم یې ته اوس ما ته مونځ ښیې. یا فرض وکړه آریانا سعید راځي یو ملا ته وایي چې والا دا تراویح دې سمې ونه کړې. اوس هغه ملا که چېرته هغې ته کښېني چې نه آریانا ته راشه زه یې تا ته وښیم ګوره دا عین مې صحیح وي ورور هغه آریانا سعید ده ته هغې ته وایي چې وجې نه یې تا اول انارم انارم بند که بیا به ته راشه ما ته د تراویح لیکچر را. زه غواړم تاسو ته یو څه وایم ګورئ د سیاسي اړخ نه تاسو ماتې ته متوجه نه یاست. ولې حمزه نن زما لایف ته لاندې ناست دی او زاري کوي چې ما راپورته که ځکه زه د سیاسي اړخ نه یو چاته ماته ورکوم. دا هغه حمزه دی چې فقط یو ساعت مخکې د افغانانو په لایف کې په ما مایک بنده و. اوس هغه خلک چې هغه لایف یې کاردیناټ کوو او د ګل خان ته یې دلالي کوله اوس پوهیږي چې که سبا ته مونږ بیا دا ګل خان راپورته کړو د افغانستان خلک پوهیږي چې مونږ 45 میلیونه خلکو ته توهین کوو. د افغانستان خلک پوهیږي چې مونږ افغانان نه یو بلکې د ګل خان نوکران یو یعنی غلام ابن غلام ابن غلام. زه ګل خان سره په یو مورد بحث کوم مقایسوي بحث دی. ګل خان که ته غواړې ما سره وروري وکړي که ته غواړې ما سره افغانستان آزاده کړي ته په پښتونخوا کې مبارزه شروع کړه زه به د افغانستان نه مبارزه شروع کړم اما زما او ستا لومړی جنګ به د طالب سره نه وي لومړی جنګ د پنجاب د مرتد فوج سره به او فکر وکړئ پښتونخوا راپورته شوه د پنجاب په ضد جنګ شروع کړم مونږ افغانان نه ورځو کومک ته پرته د شکه ورځو. فکر وکړئ د پنجاب مرتد فوج له منځه لاړ آیا لوی افغانستان نه رامنځته کیږي؟ پرته د شکه رامنځته کیږي. سو دا کامن سنس دی کوم نه چې مونږ استفاده نه کوو دې دپاره غټ سیاستمدار هم پکار نه وي. جاسمین وبخښئ زما لیکچر دې ډېر واورېدو مهرباني ستا خبرې اورم. اغلې جاسمین مایک دې آن کړه. آن شو. زه غواړم چې د لاندې نجلۍ خبرې وکړي اول. ښه خپل نوبت هغې ته ورکوي. اوکې بیبس ستړې مه شي. بیبس خبرې وکړه که نه یو شی ووایم هلکانو بیبس د دې نوم دی نه دا خبره ده یعنی زما هدف بیبس نه دی بیبس نوم دی زه نه exactly babes you want to speak should I speak No, it's okay. I'm gonna give no please turn. I'm gonna speak in my turn. No, it's okay. No, You please speak. go. Please, you're gonna give me motivation. Speak in your turn. If I go, I'm okay. gonna get crazy. No, it's fine. Speak in your turn. No, can you go, please? تاسو ته یو کیسه وکړم ښه زمونږ په کلي کې
دوه پیشوګانې وي او دوی چې دی یو چینچړه پیدا کړې وه نو یوې ته صد کو خبره ده ده وی موږ وی وی ډېر د یوې ته صد کو چې ونیسه دا ته وخوره بلې ته صد کو چې ونیسه دا ته وخوره کوم نو کیسه ډک قسم سپی اخلم راغی چینچړه یې وتښتوله داسې It's نشي because we چې تاسو یو respect بل each ته other صد more. کوئ یو بل ته ډېر نو دا خبره احترام موږ ورو، ډېر د احترام په نه وطن ډېر. باندې ډېر ګران یو اورې زه مهرباني غواړم سره چې اوکې babes can you speak please All right, that's fine. I'll قربان speak. سلامونه نیکه اوکې هیله ډاکټر صاحب تاته نو ټول دلته چې وروران ناست هغه ټولو ته علیکم زه السلام په دواړه نیوکه لرم هم زه نه د حمزه طرفدار یم او هم چنان زه بعضې شیان کې ما ستا خبرې خوښېږي but I don't fully like support what you say. زه په تا په دې نه سپورټ کوم ډاکټر صاحب چې ته طالب like you're a big advocate for Taliban and زه خپله سرسخت د طالب طرفدار یم and حمزه زه په دې نه سپورټ کوم چې بار د حمزه په لایف کې افغانانو ته توهین کیږي لایک دغه د ویزا خبره چې وه بیبس دغه حمزه پسې بلا اول ما په دې پوه کړه چې زه ولې د طالب طرفدار طالب د دغه نظام چې زه خو ورته نظام هم نسم ویلی ته د ده طرفداري کړې ده give me a نو ده quote خاطر مثلا ووایه شکیب ستا دغه خبره په ما بده لګیږي ځکه دا د طالب طرفداري ده یو خبره مې راته ووایه چې هغه د طالب طرفداري یو خبره خو ډېر په نه I remember چې په دغه افغانستان کې چې مثلا د پاکستان د خوا نه لایک دغه اټاک دا شیان کېدل ته د طالب مثلا ته طرفداري کوله اما په حقیقت کې زه دا یایم چې ولې بار ولس قرباني کیږي اما طالب ته هیڅ ضرر نه رسول کیږي لایک ټوډے په کونړ کې چې شی وسو ولې یو طالب نه مړ کیږي بار د افغانستان خلک شهادت قربانیان ورکوي او زه دا مطلب یایم که چې وی ستا لاجیک دا دی چې 3 بوتله اوبه دي ولې 2 بوتله چپه کېږي 3 بوتل ولې نه چپه کېږي یعنې ته وایې چې طالب هم باید مړ شي دا دوکه شوي باید وسی سو د بیبس خبره دا ده چې پاکستان او طالبان یو بلو کې سره جوړ دي او دوی پلان نیولی دی چې بالکل عام ولس په افغانستان کې ووژني زه ستا خبره اګري کوم بیبس فرض کوو راځئ چې عام ولس د دې پوښتنې جواب اوري ځکه ګل خان د دې نه ډېره غټه استفاده کوي فرض کوو بیبس رښتیا وایي فرض کوو ګل خان هم رښتیا وایي صحیح ده فرض کوو د پاکستان حکومت او طالبان سره یو دي سره ورونه دي سو د پاکستان حکومت وایي چې مونږ راځو بمبارۍ کوو د افغانستان په عامو خلکو طالبانو تاسو ته ضرر نه رسوو زمونږ افغانانو باید موخه شي زمونږ افغانانو موخه باید دا وي چې دغه جګړه کوم چې د پاکستان مرتد فوجي کنټرولوي تر څو زما وطن تباه او برباد کی دننه په افغانستان کې توده وساتو که یې ویسو پاکستان ته کوم کار باید وکړو بیبس ته جواب راکړه ډاکټر صاحب یو نفر چې زما د پرمختګ مخه نیسي هغه هغې هیڅکله نه زما ګوره خپل ګوره کیدی بیبس نسي ګوره یو پوښتنه مې تانه بیبس وکړه وطن ته غوږ ویټ ګوره بیبس یو پوښتنه مې تانه وکړه لکه بابولالو جواب مې راکوه ځکه د ګلخانانو دا کار زما باندې راځي مستقیم جواب راکړه ما تاته دا وی چې پنجابی او طالب سره یو دی تر څو ما او تا دننه په افغانستان کې ووژني زمونږ پلان باید څه شی دا وژنه باید دننه افغانستان کې نورم ډیره کو که دا جنگ باید ویسو پاکستان ته کوم کار باید وکړو که وایي چې بالکل باید پاکستان ته ولاړ سي نو زه پښتو پوهېږم بالکل باید پاکستان ته ولاړ سي زموږ هم په افغانستان کې جنګ نه غواړو صبر اوس ما ته ګل خان مه یې زه خو ګل خان نه زما دفته نه وي ګل خان نر دی ته ښځی سو کله چې ته ماته وایې چې طالب او پنجابی یو دی او دوی غواړي چې افغانان وژني زه تاته وایم چې زه په سیاست پوهېږم که دوی غواړي افغانان وژني زه باید دا جنګ ویسم چیرته بیرته پاکستان ته که زه غواړم دا جنګ پاکستان ته ویسم بیا زه دا نه وایم چې ولې طالب پکې نه مري او زه بیا دا هم نه وایم چې خیر مونږ باید راپورته شو طالب له منځه یوسو ځکه دا بېمانه ده پنجاب څه کوي طالب استفاده کوي تر څو ما وژني زه باید څه وکم زه باید د پښتونخوا ګل خان استفاده کم تر څو پنجاب وژني په سیاست کې هغه انسان ګټونکی دی چې ریورس سایکولوژي وکاروي که چیرته پنجابیان دومره نران دي
چې طالبان زما په خلاف استفاده کوي چې ما وژني، ولې زه دومره کم عقل یم چې ګل خان د پنجاب په ضد نشم استفاده کوی؟ پس تم په ټیک ټاک کې ناسته یې، زم په ټیک ټاک کې ناست یم، ستا مبارزه چیه ده؟ ته وایي ولې طالب نه وژل کیږي، موږ باید راپورته شو، طالب باید ووژنو، موږ باید د طالب نظام له منځه یوسو. زما مبارزه بل شی ده. زه وایم ګل خان ولې غلی ناست دی؟ ولې ګل خان په مرتد منیر حمله نه کوي؟ ولې په اسلام آباد کې بې امني نه راځي؟ ځکه زه اصلي دښمن ټارګېټوم. که چیرته زه دا اوس تاته وایم چې هله طالب نه وژل کیږي، د پاکستان ملګری دی، راځئ دا له منځه یوسو، خو ته راجګېږي په افغانستان کې طالب له منځه وړي. طالب سره مسله ده، درز غوبل به په دې درز غوبل کې 45 میلیونه نفر زما په افغانستان کې دي، هغوی وژل کیږي. پس زه دا درز غوبل په افغانستان کې نه غواړم، دا درز غوبل په پاکستان کې غواړم. پس ګل خان باید څه وکړي؟ باید نر شي، پاسپورټ باید وشکوي او په اسلام آباد حمله وکړي. Does it make sense? نو Yes. ډاکټر صاحب زه قانع نه یم، زه په خپل دریځ ولاړ یم. ماته طالب پرونه مې ما دشمن ده، نن هم د ما دشمن ده. زه هیڅکله هم دغه خلکو ته څنګه یې خپل ماته نشم طالب ویلی. چې ستا دښمن ده؟ And یو بل خبره څنګه یې ډاکټر ماته صاحب، طالب دا ستا دا دښمن رقم ده؟ I ماتوي will چې tell you. تاسې طرفداري وکړي زموږ. نه زه فقط غواړم یو څه ووایم بیبس، طالب ستا دښمن ده، زما هم دښمن شو د تا د خاطره. څه پې وکړو؟ مونږ یې پر ضد درېږو د طالب مثلا. نه څنګه یې په ضد درېږي؟ مثلا څه کوي؟ ورځې ورپسې خوله پې لګوي، د ویښتانو نه یې نیسې، څه کوي؟ باید د موږ افغانان اتحاد کې سي، ټول یې پر ضد تاسو ودرېږي. که اتحاد کې شو، دا دی زه در سره یو ځای شوم، دا ټول ولس چې ناست دی، دا ټول مالونه در سره یو ځای شوه، اوس څه پې کوي؟ دا په خپله ماتېږي چې د دو پر ضد یو سترانګ زه وایم مونږ ټول یو ځای شو، ګروپ ټول افغانستان ماتېږي. 15 اوس خو موږ اتحاد کې ناستو، نیم د طالب طرفدار د نیم جمهوریت. ګوره بیبس، ګوره ما ته صحیح جواب را فکر وکړه. ټول افغانستان 15 میلیونه نفر یو ځای شو، ته د مونږه مشره شوې. اوس ټول تا ته په تمه یو چې څه وکړو؟ د طالب لونګۍ راونیسو، د طالب ګیره راونیسو، طالب ته سوټی ونیسو. ته اوس لاره راوښیه، څه وکړو؟ چې زه او ته او ګرد افغانان یو ځای شي، دا په خپله ماتېږي. دا د افغانستان د اتحاد ګوره اوس شی نه لري، ګوره دا اوس مبهم زور نه جواب دی لري. بیبس، دا چې اوس ټول مبهم اوس جواب موږ دی. اتحاد کې ناستو، دا څوک پر موږ ګوره حاکمیت. خورکۍ، ته هوایي ډزې که کوې، زه بیا وخت نه لرم د تا هوایي ډزو ته. زه دا وایم چې د افغانستان 15 میلیونه افراد اوس هم سره یو ځای دي، اوس هم سره یو ځای ژوند کوي، اوس هم سره یو ځای زندگی کوي. ځکه د امارت په خلاف نشي درېدی چې یو مشخص پلان نشته. افغانان خو بې اتفاقه نه دي، خو 15 میلیونه خلک دا اوس په بې افغانستان اتفاقه کې یو، موږ په منځ کې اتفاق نشته، اتحاد نشته. اتفاق په دې راځي. خدایا زه باید استاد ته اتفاق تعریف کړم. خیر د لږ درس ووایې، رب ته وګورئ، لږ درس ووایې. اتفاق په هغه وخت کې راځي چې زه او ته مشترکې منافع ولرو. یو جنۍ د په لاره روانه ده، زه هم په لار روان یم، هغه ما ته راګوري، زه هغې ته ورګورم، زموږ په منځ کې اتفاق نشته، موږ یو بل سره نه جوړیږو. اما یو جنۍ د په لار روانه ده، زما سترګې خوښېږي. ډاکټر صاحب دا irrelevant examples مه ورکوه. صبر وکړه. د هغې جنۍ زما سترګې خوښېږي، زما د هغې سترګې خوښېږي، زه هغې ته وایم I love you، هغه ما ته وایي I love you. چون د هغې زه خوښ شوم، زما هغه خوښ شوه، اتفاق رامنځته کېږي. بنان زه تا ته دا وایم چې که چېرته ته ما ته یو مشخصه برنامه رانه کړې، زه خلک سره نشم یو ځای کولی. زه دا اوس تا ته مې 690 نفره کېنولي، زه وایم چې ودرېږه بیبس، اوکې موږ ته وایي چې ټول یو ډاکټر د صاحب اسلام قربان دی. جسم ډاکټر صاحب یې خبره وکړم، تاسو خو مهرباني. ډېرې خبرې وکړې نه. دا زما خورجان ته یو اجازه ورکړي چې دا څه مطلب دی د دې خورکۍ دا یو مطلب ګوره خورکۍ دا مطلب نه لري، دا نو هوایي غږیږي. دا ما ته وایي چې زه افغانان د دې ګوره نوم زه نه تاسو پېژنم، لیکن د دې خبرې جاسمین زه یو پوښتنه لرم، ساده پوښتنه ده. زه وایم افغانان چې کله یو ځای شي بیا څه وکړي چې ته امارت چانس مات نه وکړي چې دا خپله خبره پوره کړې. زه مازې اجازه غواړم تا څخه، بښنه غواړم. زه په خدای څه ستا ښه فان یم. زه فقط د خپل اخیری خبره کوم، زه ښکته کېږم. ډاکټر صاحب زه نه د حمزه طرفدار یم، نه د ګل خانانو، نه د پاکستانیانو، نه د طالب. ما دپاره افغان ان افغانستان مهم ده. زه هغه شی غواړم افغانستان کې چې د افغانستان په ګټه یې. اوس فعلا ما ته نن یو طالب په یو لایف کې یایي و یا مو وژنو یا در باندې حکومت کوو. خو د دې جواب ورکړه ډاکټر صاحب، د دو ایډیالوژي دغه ده، زه د دو طرفدار یو نشم دقیقه صبر وکړئ، یو دقیقه دواړه صبر وکړئ. زه تاسو پوه شئ چې زه ولې تاسو ته وخت نه درکوم. بیبس لکه څنګه چې ته ځینې شیان غواړې، ځینې شیان زه هم غواړم. زه یو امریکایي ښایسته ښځه غواړم، زه یو 3 میلیونه ډالر غواړم، زه یو 18 دانې موټره غواړم، زه یو شخصي جیټ غواړم، زه 12 کلنګي زامن غواړم. یو غوښتل دي
یو د هغې غوښتنو دپاره عملي پلان دی. که چیرته ته دلته ماته خپلې غوښتنې کوي I don't give a damn. هر څوک په ژوند کې هر څه اول غواړي. خو دم نه ده wait. غوښتنې هغه وخت معنا لري. یو دقیقه جاسمین خور یو دقیقه صبر وکړئ لطفا نور بس دی. هر څه حد لري. یو شی تاسو ته وایم ستاسو بې معنا غوښتنې هغه وخت معنا پیدا کوي چې تاسو ورته مشخص پلان ولرئ. زه تا ته وایم چې ته څه غواړې ته وایي چې زه امارت غواړم سکوت وکړي. زه درته وایم صحیح ده په سترګو زه هم در سره یم څنګه یې سکوت کړو ته وایي افغانان دې متحد شي. زه درته وایم چې متحد شو څه وکړي ته وایي نظام خپله سکوت کوي. نو دا خو هوایي خبره شوه. دوم جاسمین راځي وایي چې ته د دې خبرو ته اجازه ورکړه. ته ماته وایي چې په لایف کې یو امارتي راغلی او ماته وایي چې د تا سر پرې کوم. زه فکر نه کوم د امارت خلک د دومره بیکاره یي چې زما او ستا غوندې د لایف ته راشي. خو موږ ټول ناست یو د سوسایل معاش ته مفتې پیسې راځي وخت لرو راځو لایف ته ناست یو. هغو خپل کاروبار لري خپل دولت لري خپل ژوند لري. تر څو پورې چې تا ته شخصي یوه اعلامیه نه یي راغلي د امارت د نظام لخوا ټاپه پې نه یي شوي مکتوب درته نه یي راغلی ته هغې ته د امارت نوم نشي ورکوی. ښه زه اوس راپورته کېږم دغلته یو ضیاء الرحمن مولوي صاحب ناست دی. زه ورته وایم زه جمهوریتي یم دته هر څه یادوم. دا اوس نشي کوی چې وایي چې جمهوریت ماته داسې وکړه. لطفا یار زه تا نه یو پلان غواړم بیبس. ته غواړې امارت له منځه یوسي که عملا یو پلان لري موږ ته یې ووایه که نه لرې کور دې وده. ډاکټر صاحب ما ګیله ستا څخه دا راځي چې هغه څونه ظلمان کوي یو تاریک فکر لري د ښځو په باره کې ته ولې راځي د دغسې نظام سپورټ کوي why do you advocate for that؟ زه اوسني شرایطو کې د دې نظام د له منځه وړلو دپاره هیڅ ډول پلان نه لرم هیڅ ډول رهبر ورته نه لرم. زما پلان دا دی چې که چیرته امارت ښوونځی نه خلاصوي زه په عامو خلکو غږ کوم چې تاسو لاړ شئ د دولتي ودانیو په دیوالونو ولیکئ چې علم فرض دی. که چیرته په 100,000 نفرو کې یو نفر دا کار وکړي ټولې دولتي دیوالونه د دې یوې جملې نه ډکیږي. او که دا یوه جمله بیرته 15 نفره وګوري د افغانستان ټول ولس ته پیام رسیږي. که د افغانستان ټول ولس ته پیام ورسېده دا ولس هم راپورته کېږي امارت هم ډارېږي چې ټولې دولتي دیوالونه چې دی د علم نه ډکې دي پس ولس غواړي چې علم ته لار پیدا کړي. دې ته تکتیکي کلمي مبارزه وایي. زه فزیکي مبارزه نه غواړم زه جنگ نه غواړم زه توپک نه غواړم. د مکتبونو د خلاصونو حل لاره د ما دا ده چې که چیرته تاسو په وطن کې یاست یو سپری راواخلئ دولتي دیوالونو باندې ولیکئ چې علم فرض دی موږ د انجونو مکتب غواړو چې خلاص شي. دا تر ټولو ستر کار دی. که چیرته په خارج کې یاست او غواړئ چې ښوونځي خلاص شي تر ټولو غټه خبره دا ده چې تاسو لاړ شئ ټرمپ ته لیک ولیکئ پوتین ته لیک ولیکئ کیم جونګ اون ته یې مه لیکئ چندان سړی نه دی کوم راکټ امارتونه ولي ځکه موږ جنګ نه غواړو. سو هغه سم سړیانو ته چې سیاستمداره دي او تاسو په هغې هېواد کې اوسېږئ هغو ته یې ولیکئ. دا زما حل لاره ده. تا نه حل لاره غواړم ته یې نه لرې. سمه ده دغسې به فقط زه آخري خبره کوم زه ځم د